مرم په وطن د خپل وطن په مینا پایما خور د ملالۍ یم غیرت منا پښتنه یم مرم په وطن د خپل وطن په مینا پایما د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. درنو اوریدونکو، د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء. قیل وما هي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ قال اذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجف أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيان والمغازف وألعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا. حضرت علی کرم الله وجهه فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې زما امت 15 کارونه او خصلتونه شروع کړي نو په دوی باندې به د حوادثو او مصیبتونو سلسله شروع شي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه ای د الله رسوله دا کوم کارونه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته وفرمایل کله چې د غنیمت مال خپل شخصي مال وګڼلی شي، همدارنګه د امانت مال د غنیمت په شان وګڼلی شي، زکات بوج او تاوان وګڼلی شي، سړی د خپلې میرمنې او ښځې مني او د مور نافرمانی کوي، همدارنګه د دوست سره نیکي کوي، پلار سره بد سلوک کوي او جماعتونو کې آوازونه اوچت شي، د قوم مشر د ټولو نه رزیل وي، د انسان اکرام او عزت د هغه د شر نه د حفاظت په وجه کیږي، شراب عام شي، د وریښمینو استعمال شروع شي، همدارنګه سندرو والا او سندرغاړي ډیر شي، وروستي خلک اولو پسې بد رد وایي، په هغو لعنت وایي، نو دغه وخت کې د سور طوفان ځمکه کې د ننوتلو او د شکلونو د مسخه کېدو انتظار کوي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وړاندوینه ده چې نن موږ خپله په خپلو سترګو باندې وینو. همدغه وجه ده چې په موږ باندې د حوادثو او مصیبتونو سلسله شروع شوې ده. موږ او تاسې ولیدل او لا ګورو چې د غنیمت مال خلکو د خپل شخصي مال وګڼلو. کله چې روسانو زموږ په وطن باندې یرغل وکړ، د افغانستان ملت د روسانو د یرغل په مقابل کې راپاڅېدل او انشاء الله د هر یرغلګر په مقابل کې راپاڅېدلی دي او راپاڅېږي او هغو ته یې شرموونکی شکست ورکړ. نو ځینې کسان چې په قیادت کې ول
ځان ته مجاهدین ویلې اما په اصل کې خائنان ول. د غنیمت مال یې د خپل شخصي مال وګڼه. نن چې چیرته پارتمان دی یا وچت بلډینګ دی یا مارکیټ دی د هماغه قومندان صاحب دی. دوی د غنیمت مال د خپل شخصي مال وګڼه. په دوی به د الله رب العزت عذاب، په دوی به د الله رب العزت قهر په دې دنیا کې هم راځي او په آخرت کې به الله رب العزت ترېنه سخته پوښتنه هم کوي. او ډیری داسې کسان موږ ولیدل، تاسو به هم لیدلی وي، چې هغو اوس که امانت ایښودلی شوی د څو ورځو یا میاشتو یا د کلونو وروسته چې کله د مال صاحب راځي چې د خپل امانت پوښتنه وکړي، په 100 بانو باندې هغه امانت مال د خپل شخصي مال ګڼلی او بیرته هغه صاحب ته نه دی سپارلی. په داسې انسان به په دنیا کې د الله قهر راځي یا به راغلی تاسو به لیدلی وي او د آخرت په ورځ به الله ترېنه سخته پوښتنه کوي. ځینې داسې خدا ناترسه او مفسدین شتمن او سرمایهدار شته دی چې هغوی د خپلې شتمنۍ او د سرمایې نه د الله رب العزت حق چې د دوی په مالونو کې دی زکات نه ادا کوي، د دې لپاره چې هغوی زکات بوج او تاوان ګڼي. یقین په الله وکړئ، نور خو پرېږده که زموږ شتمن د الله رب العزت حق د خپلو مالونو نه ادا کړي، زموږ په ټولنه کې به مسکین او فقیر پاتې نشي. نو همدغه کسان چې په خپلو مالونو کې د زکات ورکړه تاوان او بوج ګڼي، په دوی به الله رب العزت په دنیا کې د حوادثو او مصیبتونو سلسله شروع کړي. الله به مال ورته تباه کړي او د آخرت په ورځ به همدغه مال الله رب العزت د جهنم په اور باندې ګرموي او د دوی تندي او شاګانې به الله رب العزت پې داغوي. همدارنګه داسې کسان هم زموږ په ټولنه کې شته چې د خپلې میرمنې او د خپلې ښځې مني او د خپل مور نافرماني کوي. هغه مور چې تا سره تکلیف ویستلی، هغه مور چې ته یې په جړا او په فریاد سره رالوی کړی، هغه مور چې ستا لپاره یې شپې په بېخوبي کې تېرې کړي دي، ستا د بدن نه نجاست او ناپاکي لرې کړې ده. ته بدبخته راجګیږې، نن د خپلې میرمنې منې او د مور نافرماني کوې. حتی داسې کسان موږ هم لیدلی دي چې د خپلې میرمنې او ښځې لپاره مور ته بد رد وایي او په دې باندې بسنه نه کوي، حتی د مور په وهلو باندې لاس پورته کوي. داسې سړی چې خپلې مور سره داسې سلوک کوي یا یې میرمنه دې کارونو ته هڅوي، په دې دواړو به الله رب العزت په دنیا کې د حوادثو او د مصیبتونو سلسله شروع کړي. د الله په قهر او په غضب کې به ګرفتاره وي، آخرت کې به الله رب العزت ترېنه سخته پوښتنه کوي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په مسجد حرم کې ناست دی. ګوري چې یو ځوان د خپله بوډۍ مور په شا کړې ده او په سخته ګرمي کې خپلې مور ته د کعبې نه طواف ورکوي. هغه ځوان راځي عبدالله ابن عمر سره کښېني، پوښتنه ترې کوي چې ای ابن عمره، آیا ما د خپلې مورکۍ حق ادا کړ چې دې ته مې په سخته ګرمي کې په شا باندې طواف ورکړ؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ورته وایي که ته ټول عمر د خپله مور په شا باندې وګرځوي چې ستا د زیږون په حالت کې ستا مور د درد د وجې نه کم آه ویستلی، د یوې آه بدله یې په ټول عمر کې نشي پوره کولی. نو ای ځوانه، ای وروره، تا ته وایم ته خپل د مور په حق باندې پوه شه، د خپلې مور په عزت باندې پوه شه. دا نه چې ستا میرمن او ستا ښځه تا هر څه ته وهڅوي، هغه ومنې او خپلې مور ته شکنځل وکړې، خپل مور ته بدرد ووایې، حتی د هغې په وهلو باندې ته اقدام وکړې، الله به درنه پوښتنه نه کوي؟ نو هغه میرمن جنتي میرمن ده چې خپل خاوند دې ته نه هڅوي چې ته زما ومنه او خپل مور پرېږده، او که خاوند داسې کوي د خپل خاوند مخ هم نیسي، دا جنتي میرمن ده. او کومه میرمن چې دا کارونه خوښوي او خپل خاوند دې کارونو ته هڅوي چې د مور نه لرې شه، زما منه، مور ته بد رد وایه، دا جهنمي ده. الله رب العزت به جنت پې حرام کړي، جهنم کې به داخلوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل دوست سره به نیکي کوي او پلار سره به بد سلوک کوي.
داسې بېباکه ځوانان موږ په خپل ټولنه کې ډېر زیات لیدلي چې څو چرسي پوډري او شرابي ملګري لري د هغو مني خو چې کله پلار د خپل دې ځوان بچي ته د الله رب العزت دین او د محمد رسول الله طریقه ورښیي نو دلته د پلار نه مني بس که خپل دوست ته نږدې کشي پلار ته وایي ته څوک او داسې مفسدین ځوانان موږ په خپل ټولنه کې هم لیدلی دي چې پلار فقیر او مسکین دی دا یو څو فاسدو ملګرو سره ملګرتیا لري خپل پلار باندې شرمیږي چې هغو ته ووایي چې دا زما پلار دی همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جماعتونو کې به آوازونه پورته شي جماعت د الله رب العزت کور دی دا مقدس اماکن دي دا د الله رب العزت د عبادت لپاره تیار شوي دي اما نن ورځ زموږ دنیوي مجلسونه زموږ جرګې هغه په جماعتونو کې ترسره کیږي شور او غوغا په جماعتونو کې جوړوي ما ته په راډیو کې ډېر زیات شکایتونه راځي نو هغه ورونه چې په دې بد عمل باندې اخته دي په جماعتونو کې آوازونه اوچتوي یا په جماعتونو کې مجلسونه کوي دوی د الله رب العزت نه وویریږي د الله رب العزت د حکمونو پابند شي د جماعت قدر او د جماعت په احترام باندې د دوی پوه شي همدارنګه د حدیث په ادامه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قوم مشر به د ټولو نه زیات رضی وي د خپل ملک او د خپل د کوڅې د وکیل نه دا خبره راواخلئ تر رئیس جمهوره پورې دا د قیامت علامات دي او د انسان اکرام او عزت به د دې لپاره کیږي چې د هغه د شر نه زه محفوظ اوسم ځکه هغه ظالم دی هغه جابر دی هغه مفسد دی نو د هغه عزت و اکرام د دې لپاره کوي چې ما ته تکلیف او ضرر راونه رسوي د دې لپاره نه کوي چې دا د عزت او د اکرام وړ سړی دی همدارنګه رسول الله فرمایي شراب به عام شي نن خو د اوبو په شان څکل کیږي الله دې په موږ رحم وکړي د وریښمینو استعمال به شروع شي او سندرغاړي به ډیر شي زه افسوس کوم د هغه پلار په حال باندې زه افسوس کوم د هغې مور په حال باندې چې د خپل اولاد سندرو ته هڅوي او کله چې هغه مفسد ډم شي ډیره بخښنه غواړم د انسانیت او د شرافت نه دې لرې وي غږ پورته کوي بیا په هغه باندې ویاړي او د هغه تقدیر کوي آیا ستا اولاد حق ستا په مور او ستا پلار باندې همدغه و که مبالغه ونه کړم نن په هر کور کې یو ډم یا یو ډمه پیدا شوې ده دوی به د آخرت ورځ د الله په حضور کې نه درېږي الله به ترې پوښتنه نه کوي او په ادامه د حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وروستي خلک به اولنیو پسې بد رد وایي په هغو به لعنت وایي ځینې مفسدین او کفار تاسې لیدلی دي او د هغو د خولونه به دا خبرې اورئ چې امیر المؤمنین حضرت ابابکر صدیق پسې بد رد وایي امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق پسې بد رد وایي ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها پسې بد رد وایي او بیا موږ راشو دوی ته د وروري لاس ورکړو چې ته مو ورور یې لعنت په داسې ورور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا کارونه شروع شي نو دغه وخت کې تاسو د سور طوفان ځمکه کې د ننوتلو او د شکلونو د مسخه کېدو انتظار کوئ د آخر زمان فتنې دي الله رب العزت دې موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي د دې بدبختیو او د مصیبتونو نه دې الله رب العزت موږ او تاسې په خپل حفظ و امان کې وساتي په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو د یوې دمې نه وروسته نه مې غواړي زړه چې په دې خاوره کې اغیار ګرځي دې لارو کوڅو کې چې غربیان قطر قطر ګرځي نه مې غواړي زړه چې په دې خاوره کې اغیار ګرځي دې لارو کوڅو کې چې غربیان قطر قطر ګرځي زه یم غیرتي د غیرتي مور نه پیدا یمه خور د ملالۍ یم غیرتمنه پښتنه یمه زه یم غیرتي د غیرتي مور
کور نه پیدا یما خور د ملالۍ یم غیرت منا پښتنه یما مرم به په وطن د خپل وطن په مینه پایما خور د ملالۍ یم غیرت منا پښتنه یما خور د ملالۍ یم غیرت منا پښتنه یما. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. نو لکه څنګه چې زه په خپلو خپرونو کې اورونو ته نصیحت او وعظ کوم، همدارنګه د خپلو خویندو او میندو لپاره زه ځانګړې خپرونې جوړوم تر څو د الله رب العزت دین دوی ته ورسیږي. کومو بدو عملونو کې چې دوی ګرفتاره دي د هغو نه ځان وژغوري، توبه وباسي چې الله دوی نه جنتي میرمنې جوړې کړي. ځکه د خویندو دپاره هم د وعظ سلسله پکار ده. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي سعید رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعزهن فقال أيما امرأة مات لها 3 من الولد كان لها حجابا من النار فقالت امرأة و2 قال و2. حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د ښځو یوې ډلې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه درخواست وکړه چې یوه ورځ زموږ لپاره هم مقرره که، په هغې ورځ کې زموږ لپاره ته وعظ او نصیحت کوه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی لپاره ورځ وټاکله. رسول الله ورته وعظ و نصیحت کوه. رسول الله د خپل تقریر په ترڅ کې د ښځو ته وفرمایل د چا چې 3 بچي مړه شي نو هغوی ته به د جهنم نه نجات میلاو شي. یوې ښځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې 2 مړه شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې په 2 باندې به هم الله رب العزت دوی ته ثواب ورکوي او د جهنم نه به یې ساتي. عام طور سره زموږ په خویندو کې دینی معلومات کم وي. د دې یوه اهمه وجه دا ده چې سړي خو د کور نه بهر ځي، په جلسو کې د جمعې په منځونو کې د اخترونو په منځونو کې ګډون کوي. هلته هغوی ته بالقصد یا بلا قصد په دینی خبرو کې معلومات حاصلیږي، اما زموږ خویندې خو په کورونو کې ناستې دي. نو د دې وجې نه په ښځو کې دینی معلومات کم وي. د دې معلوماتو د کمی په وجه د اکثرو خویندو هغه مزاج هم دینی نه وي، ځکه د دین نه خبرې نه دي. کنه کله چې زموږ د خویندو غوږونو ته د دین خبرې ورسیږي نو هغوی بیا د سړو په مقابله کې په دین باندې ډیرې مضبوطې او ډیرې کلکې دي. نو د دې وجې نه زموږ دعوتګرو ورونو او واعظانو ته پکار دي چې زموږ خویندو ته هم دینی او اصلاحي سلسله شروع کړي. د محمد رسول الله په وخت کې چې کومه ښځې وې هغوی دا ضرورت وګڼلو. محمد رسول الله ته وړاندیز وکړه ای د الله رسوله اجعل لنا یوما، یوه ورځ زموږ لپاره هم مقرره کړه، په دې ورځ کې موږ ته هم وعظ و تقریر کوه. نو زما خویندو او میندو ما هم همدا وخت فرصت ګڼلی چې هغه مسائل تاسو هغې ته اړتیا لرئ یا تاسو ورته ضرورت لرئ هغه ستاسو تر غوږونو زه ورسوم چې په خپل ژوند کې عملي کړئ چې الله رب العزت ستاسو نه ستاسو په ژوند کې راضي شي، تاسو جنتي میرمنې وګرځئ او الله رب العزت مو د جهنم نه وژغوري. زما په ذمه باندې صرف رسول دي. پاتې شوه د عمل خبره او د هدایت خبره دا د الله په لاس کې ده. نو الله رب العزت دې زموږ خویندو او میندو ټولو ته د نیکو هدایت وکړي. نو زه خپلو خویندو ته ځینې داسې اعمال ورښیم چې د هغو اعمالو په عملي کولو سره به الله رب العزت دوی د جهنم نه وژغوري. الله رب العزت به جنت ته داخلي کړي. الله رب العزت به د دوی نه جنتي میرمنې جوړې کړي. اول د اشراق مونځ د ترمذي حدیث ده. راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د سهار او د سبا د مونځ نه پس
په کیناستو سره د الله رب العزت ذکر یا تلاوت کوي تر دې چې لمر راوخیږي بیا 2 رکاته مونځ وکړي نو ده ته به الله رب العزت د یو حج او یوې عمرې ثواب ورکړي. بیا رسول الله وفرمیل د پوره حج او د پوره عمرې ثواب. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت سهل بن معاذ رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم سړی چې د سبا د مونځ نه فارغ شي او هم په هغه ځای باندې ناست وي ذکر کوي تلاوت کوي او د لمر ختو نه وروسته 2 رکاته د اشراق لمونځ وکړي او د سهار د مانځه نه واخله تر اشراقه پورې کومه دنیوي خبره ونه کړي نو د ده ګناهونه به الله معاف کړي اگر که د ده ګناهونه د سمندر او د بحر د زګ برابر. مطلب دا دی خویندو او میندو بهتره خبره ده که بنده د سبا د مونځ نه پس هم په خپل ځای باندې ناست پاتې شي. که ناست پاتې نشي نو څه ګناه پکې نشته. د لمر ختلو پورې ذکر او تلاوت کې ځان مشغوله کړي. بیا چې کله لمر اوچت شي نو 2 رکاته اشراق وکړي نو د مقبول حج او عمرې ثواب الله رب العزت دته ورکړي. که تاسو دا کار روزانه نشئ کولی نو په هفته کې خو 2 ځلې کوئ. که تاسو د کور په کارونو کې مصروفه یاستئ کله چې تاسو اوزګاریږئ 2 رکعته نفل مونځ کوئ د دې ثواب به الله رب العزت تاسو ته د قیامت په ورځ درکوي. د دې په وجه به الله رب العزت تاسو د جهنم د اور نه ژغوري. الله رب العزت به مو جنت ته لیږي. خو په تاسف سره باید ووایم چې زموږ اکثره خویندې د سهار مانځه ته نه راوچتیږي. دا خو لا پرېږده چې هغوی د سهار مونځ وکړي او د سهار مانځه نه وروسته په خپل جاینماز او مصله باندې کینی تر دې چې لمر راوخیږي او د لمر ختو نه وروسته هغوی 2 رکعته د اشراق مونځ وکړي. هغوی فرض مانځه ته نه پاڅېږي نو اشراق به د کوم ځای نه وکړي او کمې زیاتې چې د سهار مانځه لپاره راپاڅېږي مونځ چې وکړي بیرته خپلې بسترې ته لاړې شي اشراق به هغوی چېرته ادا کړي. همدا غفلت او همدا سستی زمونږ په ورونو کې هم موجوده ده. الله رب العزت دې زمونږ خویندو میندو او ورونو ټولو ته هدایت وکړي. الله دې دوی د دین پابند وګرځوي تر څو رب العزت د دوی نه راضي شي د جهنم نه یې وژغوري او جنت ته یې داخل کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زمونږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ. نه غواړم دا ژوند چې پښتنې سترګې مې بل ګوري دا مې ضمیر نه غواړي غربیان مې چې ور بل ګوري. نه غواړم دا ژوند چې پښتنې سترګې مې بل ګوري دا مې ضمیر نه غواړي غربیان مې چې ور بل ګوري. ژوند د غلامۍ نه د غیرت په مرګ رضا یمه خور د ملالۍ یم غیرتمنه پښتنه یمه. ژوند د غلامۍ نه د غیرت په مرګ رضا یمه خور د ملالۍ یم غیرتمنه پښتنه یمه. ژوند د غلامۍ نه د غیرت په مرګ رضا یمه خور د ملالۍ یم غیرتمنه پښتنه یمه. مرم به په وطن د خپل وطن په مینه پایمه خور د ملالۍ یم غیرتمنه پښتنه یمه خور د ملالۍ یم غیرتمنه پښتنه یمه. خدای مکړه چې وړي رانه پر ژوند څوک د خپل ځان اختیار ور به نه کړم چاته د دې خاورې د افغان اختیار. خدای مکړه چې وړي رانه پر ژوند څوک د خپل ځان اختیار ور به نه کړم چاته د دې خاورې د افغان اختیار ور به نه کړم چاته د دې خاورې د افغان اختیار. زه د خپل وطن مینه کې ډکه له وفا یمه خور د ملالۍ غیرتمنه پښتنه یمه. زه د خپل وطن مینه کې ډکه له وفا یمه خور د ملالۍ غیرتمنه پښتنه یمه. مرم به په وطن د خپل وطن په مینه پایمه خور د ملالۍ
ملالۍ غیرت منا پښتنه یم خور د ملالۍ غیرت منا پښتنه یم ډیرو په دې خاوره خپل زورونه ازمویلي دي ولیدل جهان چې مو په منډه ځغلولي دي ډیرو په دې خاوره خپل زورونه ازمویلي دي ولیدل جهان چې مو په منډه ځغلولي دي بیا به مو نصرت کړي پاک الله په زړه ډاډه یم خور د ملالۍ غیرت منا پښتنه یم بیا به مو نصرت کړي پاک الله په زړه ډاډه یم خور د ملالۍ غیرت منا پښتنه یم برم په وطن د خپل وطن په مینا پایم خور د ملالۍ غیرت منا پښتنه یم خور د ملالۍ غیرت منا پښتنه یم ستای مسائل سخی وزیر په نظمونو کې نخې د غیرت بمې وی پاتې سنگرونو کې ستای مسائل سخی وزیر په نظمونو کې نخې د غیرت بمې وی پاتې سنگرونو کې نخې د غیرت بمې وی پاتې سنگرونو کې ز افغان متبادن لار ورکایم خور د ملالۍ غیرت منا پښتنه یم مرم په وطن د خپل وطن په مینا پایم